هر څوک مومن خاندي نن هر چا خمار وژلی معلومه نه ده تا دی او کما خمار وژلی نن هر څوک مومن خاندان نن هر څوک مومن خاندان نن هر څوک مومن خاندي نن هر چا خمار وژلی معلومه نه ده تا دی د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو او مینوالو سلام مینه او احترامات هیلهمند یم چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ نن یقینا ډېره د خوشحالۍ او ډېر د ویاړ ځای دی چې په دغسې یوه ویډیو کې له تاسو سره مخاطب یم او هغه هم د افغانستان د اسلامي امارت هغه څو چې امریکا ته یې په همدې ورځ باندې د مارچ لومړۍ د هود 10مه نیټه امریکا ته په دوحه کې د سیاسي تړون له مخې یوه سخته او شرموونکې ماتې ورکړه چې ټول عمر او ټول ژوند به یاد ساتي دا د اسلامي امارت لومړی هغه څه دي چې دلته به لمانځل کېږي دوی لومړی کال په غرونو او درو کې نمانځلی و خو نن هغه څه دي چې په افغانستان باندې هم بشپړ تسلط لري بشپړ واک لري موږ هم ځو او د خلکو سره خبرې کوو او همدارنګه مجاهدینو وروڼو سره خبرې کوو چې د دې ورځې په تړاو د دوی احساسات او خوشحالۍ څه دي راځئ دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ خمار وژلی نن هر څوک مومن خاندان شلم او یویشتم پمړه بلا توره کړه خخه شلم او یویشتم بیا هم ستړي مه شئ او خوښ یم چې تاسو سره بیا مخاطب یم او هیله ده چې تر دې وخته به مو دا ویډیو کتلې وي او دغه ویډیوګانې کلیپونه به هم کتلي وي نو لکه څنګه مې چې وړاندې یادونه وکړه نن د هغو یرغلګرو هغه څوک چې په افغانستان یې حمله کړې وه زبر ځواک هېواد و د دغسې کمزوري ولس ته خوا ماتېږي او داسې ماتې ورکول کېږي چې یقینا ټول عمر او ټول ژوند به یاد ساتي په دې تړاو باندې د اسلامي امارت څو مجاهدینو سره خبرې کوو او د دوی احساسات ګوري او لږ معلومات به هم په دې ورځ باندې درکړي مهرباني بله صاحب اول لار مثلا ټولو تاسو ته ښه راغلاست وایو بیا په دې برخه کې چې بالکل د نن د هود 10مه د افغانستان د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونو چې اشغال خاتمه وه تر دې نورو خواته نور هم داسې تاریخي ورځې وې چې افغانانو شورویانو او انګریزانو ته ماته ورکړې ده نو نن د هود 10مه د ټولو افغانانو ته مبارکي وایو او ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو په دې باندې ټول افغانان خوښ دي چې د مجاهدینو په راتګ سره امنیت راغلی ده او ازادي راغلې ده هر څوک خپل کاروبارونه کوي په شپه او په ورځ یې کوي څه پایبندي شی نشته د دغو یرغلګرو د دغو اشغالګرو چې په افغانستان او راغلي وو په هېواد یې تېری کړی و څومره یې په وړاندې وجنګېدې ته تقریبا ما به اوس خپله مبارزه چې مې له دوی سره پیل کړې وه 14 کاله به مې کېږي نو چې له دوی سره مې مبارزه پیل کړې وه له دوی سره جنګېدو او خپل توان و طاقت چې خدای پاک پرې مکلف کړي وو هغه هم کولو کله ستړی شوی نه وې د جګړې نه چې ودې وې چې دا جګړه خو ډېره اوږده شوه دا مشکله ده دا ډېر زبر ځواک د زړه سره هغه کې دومره خوند اوس کله موږ د ازادي او د اثراتونه اوس تر هغه پخوا ډېر سوي دي خو موږ هغه خوند نه هېرېږي هغه کې سنګر کې ځان ته خوند و داسې ورځ در باندې راغله چې ستړی شوې ډېر زیات ستړی شوی وي او ډېر زیات تکلیف سره مخه شوی وي څه احساس داسې به کله ناکله اوس موږ به د شپې چېرته تلو د موټرسایکلانو بتۍ به نه لګېدې یا به کله یو موټرسایکل لنګ شو یا به مجاهد ډېر خوښ شو بیا به نو موږ ویل الله پاکه دا ستا د رضا لپاره کوتې راچه قبول کړي نو داسې د چا لخوا پایبنده نه اوس موږ زور ځواکي ته دې کار تړولی نوم دې وانخیسته زه خپله د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالۍ دلته قمندان امنه کې بلوک اول قمندان یم او دا راسره ملګري دي نورو ملګرو سره مو خبرې او دغه د موږ د جنایي مدیر جنایي مترقي مدیر صاحب محترم تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایي خوشحاله یو چې موږ سره خپرونه کوي لږ رامخته شه نو د تا نن ورځ کې احساس څه ده او خلکو ته څه پیغام لري دا خو د هود 10مه ده د اشغال خاتمې اخري ورځ وه چې په دې ورځ مې تړون لاسلیک شو الحمدلله عامو خلکو ته خو ډاډ ورکوو چې انشاءالله نور امنیت تامین څو کاله د مبارزه وکړه 15 کاله مې کېږي انشاءالله تاسو دوه په یوه ځای وکړه څنګه موږ او دوی د یوې ډلګۍ د ملا عبدالشاه د ډلګۍ مربوطې دواړه څه رقم حالات سره مخ شوې په دې 15 کالو 15 کالو کې جنګونه وو داسې حالات سره نه یې مخ شوي موږ خدمت مو خو د الله د رضا لپاره د الله جل جلاله کلمت الله د لوړوالي لپاره خدمت کوو نور به انشاءالله خدمت کوو ډېره زیاته من زخمي سوی یم زه درې وارې زخمي سوی یم کمین کې ختلی یم ډېرو اوبو سره مخ سوی یم ملګري مې شهیدان سوي دي خو بیا هم انشاءالله تیار یوه جالبه خبره دا ده
چې زه کابل ته کله چې تلم هغه ما سره یو قومندان و خو فکر کوم ما ته معلومات سم ونه شو د کوم ځای قومندان و د کله چې په یو چک پاینټ باندې ورغلو د دا خبره کوله چې هلته لیک په عذاب کړو موږ نو د دا خبره کوله چې دا د 2020 کال طالبان دي نو تاسو سره هم خبرې کوو چې تاسو څومره وخت کېږي چې راغلي یې او 2021 کې راغلي یې که 2022 کې یا موږ په لږ را داسې زه چې وم ما تر اوسه مدرسه ویله او الحمدلله د دې مجاهدینو سره مې ارتباط کول پوه سې نو انشاءالله مرسته دې کوله و محفظي مجاهد و پوه سې ډېر ښه نو سبقان مې هم ورته ویل څومره وخت دې کېږي چې دلته راغلی دې لیکو ته دلته چې راغلی یم دلته خو مې تقریبا 5 میاشتې به مې کېږي چې راغلی یم دې ورور سره هم خبرې کوو چې دی څه نظر لري نو تاسو څومره موده کېږي چې دلته راغلي یې لومړی سر کې دلته ښه راغلاست وئ موږ خو تقریبا کېږي موږ دلته 6 میاشتې کېږي چې راغلی یم دلته او مخکې مې ورته خدمت کوو ارتباط مې ورسره کوو د ټولو مجاهدینو سره د الله رضا لپاره قومندان صاحب محترم تاسو نه یو بله پوښتنه کوو اوس افغانستان د اسلامي امارت تر واک لاندې دی په بشپړ ډول باندې تاسو نور ارمانونه په زړه کې چی نور هم صرف د دې خوار ولس قرارېدل په ارمان په زړه کې اوسي د خوار ولس نور نه وځورېږي او ټول په خپلو کورو ته راسي او هغه هېوادوال چې له افغانستانه د طالبانو له ویرې وتلي د هغو ته هم پیغام دا داسې راسي خپل وطن جوړ کړو او د خپل کور کې هم امنیت راسي او نورو ته چیلنج ورکړو چې موږ په افغانستان کې یو داسې ثباته هېواد او داسې امن راغلی دی دا هم ارمان دی د افغانستان نور هم جوړېدم د افغانستان ارمان دي او د خوار ولس قرار شي دا هم ارمان دی ډېره زیاته مننه دوستانو تاسو ته هم ډېره مننه چې زموږ دغه ویډیو مو وکتله نو موږ کوښښ کوو چې له ملګرو سره د خلکو سره هم خبرې وکړو تر بیا دغه سره پاتې شي د ویډیو تر پایه سره خمار وژلی د 12 سره ستا غزا خمار وژلی معلومه نه دا تا دی او کما خمار وژلی نن هر څوک مومن خانده نن هر څوک مومن په دې تړاو باندې ګڼ شمېر خلک هم راټول شوي وو د اسلامي امارت ځواکونه پوځیان دلته راغلي وو ټینګ امنیت نیولی و دغه ورځ ورمنځل شوه نو د خلکو سره خبرې کوو چې د دوی نظریات او د دوی احساسات څه دي لومړي سر تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی ویشتلی مننه خیري صاحب نوم یې امیر ملک د پکتیکا ولایت د ولمې ولسوالۍ اوسېدونکی یم نن ورځ کې تا په دغه ازادۍ په لمانځلو غونډه کې چې ولمانځل شوه نن ورځ کې تا ګډون کړی و و ما ګډون کړی و د دې په لمانځنه کې ما ګډون کړی و په خپله مو خوند تېر واخیستو ډېر خوشحاله سو چې اسلامي امارت دلته راغلی ده او د موږ تاسو حقوق تر څو مخکې چې چا تر پښو لاندې کړي وو تر څو زموږ تاسو ټول حقوق هر چا ته خپل حقوق ورسي کله چې د اسلامي امارت دلته سپین بیرغ ولید همدغسې د اسلامي امارت دغه پوځیان عسکر او ځواکونه دې ولیدل احساس دې څه و احساس مې دا اوس دا زموږ اسلامي امارت د اسلامي بیرغ هم ده او په دې باندې ډېر خوښ شوم تر څو چې امریکا ووتله هغه زبر ځواک چې په نړۍ باندې په ټوله نړۍ باندې واکمني لري خو د دغو طالبانو چې دغو مجاهدینو په یوې ټوپک باندې ماتې ورکړه او کما خمار وژلی نن هر څوک مومن خاندان رښتینی مجاهد وی حقانی ملا عمره رښتینی مجاهد وی حقانی ملا عمره منصورات پیلنا یا منگ نتا خمار وژلی منصورات پیلنا یا منگ نتا خمار وژلی معلومه نه دا تا دی او کما خمار وژلی نن هر څوک مومن خانده نن هر څوک مومن خانده نن هر چا خمار وژلی